ښځه په کوم وخت کې رازه کیږي او په ډیر خوند او شوق سره کوروالی کوي؟ که تاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست یې نو دا ویډیو ځان لا وګورئ، ځکه چې په دا ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومان او فیملي سره نشئ کتی. السلام علیکم دوستانو، په خپل چینل کې درته هرکلی وایم. دوستانو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل نشان هم وهئ چې زموږ معلوماتي او جنسي ویډیوګانې په وخت وګورئ. ویډیو د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایده واخلي. قدرمنو دوستانو، که نن سبا وکتل شي نو اکثره وخت کورونو کې ډیر مسایل او لانجې راپورته کیږي. د دې مسایلو او لانجو د حل کولو لپاره یو څو داسې پټ رازونه او کارونه که تاسې وکئ، ښځه به په ډېرې خوشحالۍ سره کوروالی وکړي او د ستاسو ټولو پریشانۍ به ختمې شي. په دغه رازونو کې لومړی راز دا دی چې کله هم ستاسو د ښځې میاشتنې بیماري راشي نو د هغې بیماري نه وروسته ښځې ته ډېره په مینه تحفه راوړئ. ښځه هم هسې غواړي چې د بیماري نه وروسته خاوند ورسره په خوشحالۍ کوروالی وکړي، ځکه چې تقریبا یوه هفته ښځه صبر وکړي او بیا د هغې نه پس هغه په مینه کوروالی کوي. نو که تاسو ورته یوه تحفه راوړئ او بیا د تحفې نه پس ورسره په مینه خبرې وکړئ نو ښځه په دې ډېره زیاته خوشحالیږي او ډېره په مینه کوروالی کوي. دویم حالت داسې وي چې کله خاوند ډېر وخت پس د مسافرۍ نه کور ته راشي. په دغه وخت کې هره ښځه غواړي چې د خپل خاوند سره په ډېره مینه کوروالی وکړي، ځکه چې ښځه هیڅکله د خاوند مسافري نشي برداشت کولی. خو بیا هم ډېر خلک د مجبورو د لاسه مسافرتیا ته تللی وي او بیا کله کور ته راشي نو ښځه غواړي چې خاوند ورسره په مینه کوروالی وکړي. دریم دا چې هر کله خاوند د خپلې ښځې سره په مینه باندې خبرې کوي او هغې ته کنځل نه کوي، د هغې مور او پلار نه کنځي، نو دغسې خاوند په ښځه ډېر زیات ګران وي او ښځه د هغه هر حکم پوره کوي او هره خبره یې مني. نو دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دې طریقو سره د خپلې ښځې سره په مینه او محبت وخت تیر کړئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نو ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.